روایت دا دے چی ابو ہریرہ نا روایت تے چی رسول اللہ فرمائی دا قوم وڑا خبر نہ کئی دا پیغمبر نم مختا آخلی چی بیات سوک رب نشی کولے قرآن سے اے مومنانو تاسو مکی گئے پشان دا حقا چاچ اذیت او تکلیف رسولو موسیٰ علیہ السلام تا خو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام دا حقو خبرو او دا حقو پراپیگنڈو نا بری کو چکم سب قوم وے او موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا مخ کی مخور ثابت شا عزتمند ثابت شا وہی چی ابو ہریرہ روایت کرے دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا بنی اسرائیل عادت داو چی اغوبا بربند پیوز لمبیدل ینظر بعضهم الى بعض جنو با جنو تکتل بربند با لمبیدو دے و بل تماشا با ایکولا وکانا موسیٰ یغتسل وحده موسیٰ علیہ السلام با یواز پٹ لمبیدو فقالو نخلق وینا شروکڑا واللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا قسم پا خدے چی دا موسیٰ علیہ السلام منگ سر پیوزے نلمبی دیکھ والا چی چا خبر اشتا چا چل دے انہو آدر ولد دا چی کم دے دا آگے پرسی دلی دا دی شرم نا دا شیع خراب دے لیاذ باللہ نو دا چکا منگ سر نلامبی فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ویواورزی موسیٰ علیہ السلام چنے تلاڑو بیل پٹلام بھی کپڑے ویستے او پو کانی کیخے ففر الحجر بثوبه وی کانی تینا کپڑے و تختاولے فخرج موسیٰ فی بئسرہ موسیٰ علیہ السلام کانی پس منڈ شروکڑا کانے مخی موسیٰ علیہ السلام اور پسے فیقولو یا صوبی فیقولو صوبی یا حجر اے کانیا زما کپڑے اے کانیا زما کپڑے نوئی دا کانے تلو تلو دا بنی اسرائیلو دا مینس کے ادرے دا چاٹول کلے والاڑو حتی نظرت بنو اسرائیل الى موسیٰ تردی چی بنی اسرائیلو خیسترگی وگڑا ولی موسیٰ علیہ السلام تا چشی تیسترگی وگڑا ولی تو دیکھو پوئے گئے کن نو فقالو نو چی کلے موسیٰ علیہ السلام خولی دا نو بیائی ہوئی چی واللہ ما بی موسیٰ من بأسن قسم پا خدای دا موسیٰ خوئی چی چلم ندے چی شئی روگ دی زڑکے خود پوئے گئے وَأَخَذَ صَوْبَهُ موسیٰ علیہ السلام دا خلق مینس کے کانے ادرے دے چی موسیٰ پا خلق خولی دے چی آگے مگے خوئی ندی پڑسی دلی صاحب ٹکتے نوی موسیٰ علیہ السلام بیا کپڑے رواغستے فَتَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا نو کانے پا وحلو کا کانی لے درزون شروع کڑل فقال ابو ہریرہ وی واللہ انہو لندب بالحجر ستت او سبعت ضربا بالحجر وی قسم پا خدے اگا کانی کی وہ سہم دشپگو یا دو گزارون داغون موجود دی پا کانی کی دو وحلو داغون موجود دی علیکہ کانی چش چھ ابو ہریرہ لے دا بیاغی نرستو کانے چش کہ موسیٰ علیہ السلام یو کانے وحلوی وغی کی داغون جوڑوی دا کانے خوب بنی اسرائیلو ساتلے وے لکتا چی دا مکی کی حق کانے ساتلے وے چی اسماعیل علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام پہ باندے گوازہ جوڑا کڑیوا او مکائی جوڑا والا اغیتا مقام ابراہیم وی تا کانے ساتلے دا بنی اسرائیلو کانے والے و نساتا دا روایت بخاری روڑے دے دریز آیا یو زے دغا دے چی دا ما ذکر کو 208 آیم کی دویم زے کی ذکر کرے دے 300 نا 3,000 سالور سوات سالور زا یعنی 3,404 بل دے چالور زرا وسوا نہنوی
یعنی 4799 پدری ځایونو کې دا روایت راغلی دی د سند د مخینا دا روایت دومره کمزور دی چې د دې په څلورو طبقو کې صرف یو راوی دی دا د غریب روایت نه هم زیات اغرب دی د محدثینو د قوانینو مطابق دا غریب نه هم زیات اغرب دی یو خرابی دویمه خرابی دا چې دا روایت په متن کې تناقض ده درې ځایه دا روایت راغلی دی د هر یو روایت الفاظ د بل نه مختلف دي ګوره وته یو ځای کې وایي کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا ينظر بعضهم الى بعض دا جمله په نورو درېو واړو روایتونو کې بیان شته دروغ هغه وی چې هغه بدلیږي را بدلیږي نو دا جمله په یو کې شته په نورو کې بیان شته یو ځای کې وایي کان موسی رجلا حییا ستیرا لا یرا من جلده شیء استحیاء منه بل روایت کی بیا رضی وکانا موسی یغتسل وحده په دریم کې رضی وان الله اراد ان يبرئه مما قالوا لموسی فخلا يوما وحده دو درو واړو کې درې جملې بدلی بل ځای کې یو کې راځي فقالوا والله ما يمنع موسی ان يغتسل معنا الا انه عذر بلکې د دې په ځای وایي فقالوا ما يستتر هذا الستر هذا التستر الا بعيب من جلده ما يستتر هذا التستر وی دا سڑے چی دا پتیدل کئی دا بعیب من جلده اما باس و اما آدر و اما آفتن پیو کے صرف انہو آدر رضی بلکہ بعیب من جلده اما بابرس اما آدر و اما آفتن دریٹ کی بدل لی بیائیو کی وی فوضع صوبه على حجر ففر الحجر بصوبه فخرج موسیٰ فی اسره بلکہ وہی یقول صوبی یا حجر نو بلکہ وہی فآزاہ من آزاہ من بنی اسرائیل اوندارنگی بلکہ وہی ان الحجر عدا بصوبه فأخذ موسیٰ عصاه وطلب الحجر فجعل يقول صوبي يا حجر صوبي يا حجر بدل بلکہ وہی حتى انتهى الى ملأ من بني اسرائيل فرأوه عريانا احسن ما خلق الله وبرأه مما يقول وبلکہ دے پر مقابلہ کی وہی حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس بیائی وکی وہی واخذ صوبه فتفقا بالحجر ضربا او بلکہ وی واللہ انہو لندب بالحجر ستت او سبعت ضربا بالحجر خبیا بلکہ وی فواللہ ان بالحجر لندبا من اثر ضربت ثلاثا او اربعا او خمسا ایوی کی وی چی شپگ یا وہ گزار دی بلکہ وی چی دری یا څلور یا پنځه گزار دی ایو کی راغلی دی چی ان موسیٰ کان رجلا حییا وذلك قوله تعالى يا ايها الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى بس نور بیا پکې مخکې سنشت نو د دې روایتونو په خپل مابین کې د الفاظ تعارض او د الفاظ په منځ کې چې کم توپیر ده دینه پته لګي چې روایت من غړت ده او بل خبره ده چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ آخری زمانہ کی مسلمان شوه دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره ابو هريره ټول دوا یا دونیم کاله تیر کړی او روایتونه ټول صحابهونه 500 نه پورته روایتونه تن روایت دي معلومیږي چې ابو هريره خبرم نه ده نو دا هغه د کمزوري او د دروغ روایت ده چې پر رسول الله ورتړلې ده چې موسی علیہ السلام پسې
دا خبره جاری وا چې دا شی خراب دی بیا د کانی باندې کپڑے کې خوې او بیا الله تعالی وی د دې عیب نه داسې خلاص ک چې جامې د دنه وایستې نو دی به صفاش دا د موسی علیہ السلام عزت جوړ ک کبي عزتش اول خلق وی چې صرف مثال خوسیه پړسېدلې ده اور استی تینا دوارا شان ویستو پټول بنی اسرائیل ولید دا د پیغمبر عزت ته کبي عزتی ده دا زمونږ روایت الکه په قرآن کې د دې خبرې جواب ولټوا